د ثقافت رنګونه د پښتنو عوامي عدالت جرګه عظیم روایت کلم نه ختمیږي. د نړۍ په هر کام کې د هغې د ثقافت ځینې اقدار او رنګونه داسې وي چې هغه د راتلونکي دور ورثه وګرځي. د نړۍ د ټولو قامونو د تاریخ او روایت او تهذیب که په ژور نظر مطالعه وکړي شي چې هغه کومه لاره ده چې خپلولو سره په نړۍ کې را برسېره کېدونکې شخړې هوارېدې او د مصیبتونو مخه نیولی شي. نو په دې معامله د پښتون قام یو ډیر پخوانی روایت جرګه ډیر د اهمیت وړ دی. د کمی په ذریعه چې لوی شخړې او تنازع ډیر په غوره طریقه باندې هوارېدې شي. جرګه د فیروز اللغات تر مخه د ترکیه ژبې ټکی دی چې مطلب یې ډله، حلقه، مجلس، په یو دایره کې ناسته د سپین روبو ټولګی دی. بل پلو د پښتو د مستند لغت دریاب تر مخه جرګه د فارسی ژبې ټکی دی او د دې مطلب مجلس، مذاکرات یعنی خبرې اترې، یو تر بله سلا مشوره، یو مسله د خبرو اترو د لارې هوارولو دپاره راغونډېدو ته وایي. جرګه د پښتنو هغه روایت دی چې کله هم څه داسې خونړی یا بوږنونکې پیښه رامنځته شوې ده نو مشران راغونډ شوي دي او هغه پیښه، هغه واقعه د خبرو اترو د لارې هواره کړې ده. د پښتنو د پخواني او قدیم روایت د تاریخ په هر دور او هر مشکل کې غټي او سنگینې شخړې په ښه ډول او غوره طریقه باندې هوارې کړي دي. تر دې چې ځینې وړې وړې خبرې چې بیا ترنه غټې جوړېږي د جرګې په ذریعه باندې هوارې شوي دي. د جرګې د پخواني روایت او تاریخ په هکله ویلی شي چې د نن تقریبا 2000 کاله وړاندې د پښتنو یوه غټه او لویه جرګه شوې وه چې تیږه هغه وخت کېښوی شوه چې شاکشا د بدمت په دور کې په خپل مذهب کې د ځینې اصطلاحاتو دپاره د خپلو مشرانو یو جرګه راوبلله چې ورکې سپین روبو برخه واخیسته. د کم تاریخ دانانو په نظر کې چې پښتانه په نسل باندې بن اسرائیل دي نو هغه وایي چې کله دا قام د خپلو دشمنانو د لاسه ډیر تنګ شو نو غرونو په لور لاړل. ولې چې کله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت خبر دی ته ورسېدو نو دی په خپلو کې سلام مشوره وکړه او جرګه وکړه او د خپل سردار په مشره کې یو جرګه د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضره دپاره ولیږله. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې د مشر قیس نوم عبدالرشید کېښودو. دغه ته چې کله یوسفزی د میرزا الغبیک د ظلم او ستم نه په کم شمیر کې بچ پاتې شول نو د خپل مشر سردار ملک احمد خان په مشره کې جرګه شول او د پیښور په خواوشا علاقو کې د دلزاک قبیلې د مشرانو نه د خپل استوګنې لپاره څه علاقه ترلاسه کړه. دغه جرګه د ملک احمد په مشره کې د دلزاکو مشرانو سره خبرو اترو لپاره راغلی و. داسې چې د خوشحال خان خټک مشر زوی اشرف خان هجری د کابل د صوبیدار امیر خان په وینا په 22 فروری کال 1481 کې گرفتار کړی شي نو د هغه دغه بندیوانه خلاف خوشحال خان خټک په سرور میلان میزه کې د سپین روبو یو جرګه راوبلله او د خپل نافرمان زوی بارام خان سره په کاکاسب کې یو جرګه وکړه چې ورکی دا فیصله وشوه چې د قبیلې د سردارۍ پټکې دی د بارام خان په سر باندې کېښودی شي چې هغه په خپل اثر رسوخ د مغولو نه خپل رور را آزاد کی. د مغول خلاف د شابک کوټي د لوري پرله پسې خطونه راغلل نو خوشحال خان خټک دریا خانم خبر کو او پر راجګړن می ځای کې یو لویه جرګه وکړه چې ورکی په یو اتفاق د شابک په مشوره په کوټ د یوې غټې حمله فیصله وکړه شو. د پښتنو د ولسی او سماجی رنگ هغه وخت نور و د بیا مونده
چې په اکتوبر 1929 کې افغانستان کې د شیر سرخ په درگاه کې د افغان قام مشران د یو نوي سردار او مشرتابه لپاره راجم شول. د سحر نه تر ماښامه پورې جرګه ناسته وه. دا سلسله څو ورځې جاري وه. په 8مه ورځ د افغان قوم صابر شاه نومې یو بزرګ راغی او ویل د نن نه دا ځوان ستاسو سردار ملک او بادشاه دی. دې خبرې سره ټوله جرګه یو شیبه غلې وه، ولې بیا ټولو په یو اواز ویل چې د خدای شکر دی فیصله وشوه. د احمدشاه ابدالي نه پس د هغې زوی تیمورشاه دراني هم په خپل دور حکمرانۍ کې په کال 1993 کې د افغانستان په پایتخت کندهار کې لویه جرګه کړې وه. په افغانستان کې د پخوانی صدر حامد کرزي د انتخاب لپاره هم لویه جرګه شوې وه. د دې تاریخي واقعیونو مقصد د پښتنو په معاشرتي ژوند کې د جرګې د نظام اهمیت او قانون ظاهرول چې د دې په تیرو وختونو کې ډیر اهمیت وو. نن هم د پښتنو بچي د جرګې په مطلب باندې پوه دي او د اهمیت نه واقف دي، چونکې پښتون قام په سلورو برخو کې ویشل شوی دی: افغانستان، بلوچستان، قبایلی سیمو چې اوس د پښتونخوا ضلع دي او په پښتونخوا صوبه کې دا قام ژوند کوي. د تیرو وختونو او نن په جرګو کې واضحه فرق راغلی دی. په ماضي کې د جرګې خلک په خپل علاقه، محله یا کلی کې د شرافت، ایماندارۍ، صفا رښتونې وینا او بې یرې ترخې د سپینې خبرې په وجه باندې پیژندلی شول. نن د ژوند د یو شمیر څانګو په شان سیاسي نظام هم جرګې ته اړتیا لري. نن هم په پښتنه ټولنه کې د داسې سپینروبو مشرانو کمی نشته چې انصاف خوښوي، د خپلولۍ او نږدې رشتو هم پروا نه ساتي او په جرګه کې حق خبره او انصاف کوي. نن هم که د دوو ډلو یا عزیزانو ترمنځ که مشخړه رامنځته شي او خبره تاڼې کچرو او عدالتونو ته ورسي، ولې اخر به فیصله د سپینروبو مشرانو جرګه کوي. د نورو پښتني اقدارو سره سره جرګه موجوده ده. د پښتون دغه جرګه نن هم د دشمنۍ، تربګنۍ، د مال جایداد تنازع او شخړې هم په جرګه واري. جرګه د پښتون قام لپاره د عوامي عدالت حیثیت لري، چرته چې نه سفارش او نه رشوت پکار راځي. هر څوک په پښتنو کې د سوري د رسم بنیاد هم جرګې ایښودی و، ولې د دې رسم مقصد دشمني په دوستۍ کې بدلولو. د مقتول کور ته که د قاتل لور، خور یا بل نږدې رشتہ داره جینۍ د ناوي په سره جوړه کې لاړه شي او د دواړو خاندانونو ترمنځ یو مضبوطه رشته قایمه شي، خو د دې نه هم انکار نشي کېدی چې په ځینې وخت کې او بعضې ځایونو کې معصومې جینکۍ د سورې په اور کې ستی پتې شوي دي. نو کله چې د دې رسم نه غلطه فایده اخیستل شروع شو، نو پښتنو د دې رسم د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړل. لنډه دا چې د جرګې مثال او حیثیت د پارلیمنت په شان دی چې د دې لپاره ټول واک اختیار د جرګې مشرانو سره وي.